سلامونه او نیکې هیلې. پښتو کې یوه خبره ده، وایي پکه او دا د لا بله سپکه. په زرهاو زرهاو ځوانان د نظام د ساتلو په خاطر د خاورو لاندې شو، قربانیان یې ورکړې. ولې نن یوه لنډغره راجګېږي او د همغو ځوانانو او د دې ژوندیو اتلانو د افغانستان د ساتونکو په خلاف دغسې فحش خبرې کوي. تاسو د دې خبرې واورئ، زه بیرته راګرځم. مجازی اطلاع حاصل کردیم که دولت فاشیست افغانستان یک دولتی که جرأت همت پذیر نداره که در مقابل دشمن وطن ایستاده شود، دیشب به داخل پنجشیر داخل شدن و عملیاتشان به داخل پنجشیر بالای خانه یک از هموطنان ما اینا عملیات داشتن، عملیات کردن. و پنجشیر ولایت های دیگه نیست، پنجشیر کابل نیست، پنجشیر جایی نیست که هر شغال داخل شوه، هر بی‌حیثیت داخل شوه. و فکر کنین که مردم های ولایت دیگه هستن که عاجز آرام فکر کنین، نه خیر نی. امور قبل دندان شکن جوابتان نمیتن، امور قسم دندان شکن جوابتان نمیتن که دیگه جرأت نکنی طرف دروازه پنجشیر شما سیل کنین. تاسو د لنډغرې دا خبرې واورېدې، د دغه لنډغرې د دې خبرو نه داسې معلومیږي چې امنیتي ځواکونه او د افغانستان حکومت هیڅ حق نه لري چې په پنجشیر ولسوالۍ کې عملیات وکړي. هر هغه پنجشیری، هر هغه پنجچرمین چې هغه په کابل کې او د افغانستان په نورو ولایتونو کې جرم وکړي، مجرم ثابت شي یا غي باغي شي او د حکومت په خلاف باندې اسلحه راپورته کړي، هغه به پنجشیر ته ځي، پنجشیر به امني. په پنجشیر کې به د افغانستان حکومت حق نه لري چې هغلته داخل شي. د افغانستان وزیر داخله، امنیت ملي، وزارت دفاع، د دوی دپاره د دې نه نور د شرم خبره هیڅ نشته دی. جناب وزیر د داخله، که تا کې ذره غیرتی، که ته رښتیا هم افغانې، همدا اوس استعفا وکړه، همدغه ذره استعفا وکړه، که نه د کرام الدین حسب قوای مرکز خراساني چې هغوی ټولو تاسو ته د ناموس کنځا سره د افغانستان ټولو ملي ځواکونو ته د ناموس کنځا کړي دي، د افغانستان حیثیت ته د ناموس کنځا کړي دي. دغه فرشته کوهستانۍ د دې په شمول به دا ټول څارنوالۍ ته معرفي کوي. ټول به نیسئ، ټول به نیسئ، که نه تاسو رښتیا هم ډېر بې غیرته یاستئ. د دې لنډغرې دا نورې خبرې واورئ. جناب وزیر صاحب داخله، جناب وزیر صاحب دفاع، جناب رئیس صاحب امنیت، واقعا شرم از براتان که شما عملیات میکنید به داخل سطح پنجشیر، به ولایتی که همجوار خودتان هست، از ولایتی که خودتان از سمتش هستین، به اونجا رفتین داخل شدین و به خاطر ناامنی مردم میکشین که مردم ناامن شوه، میکشین که مردم همه اینا کسایی هستن که به خاطر ناامنی کوشش میکنن که مردم افغانستان. بالکل د دې خبرې سره زه موافق یم، ځکه مسعود اندرابي د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نه، بلکې د اندراب او د پنجشیر وزیر داخله دی. معین ارشد امنیتي د افغانستان، معین ارشد امنیتي نه، بلکې د پنجشیر معین ارشد. هغوی حق نه لري چې په پنجشیر کې عملیات وکړي. هغوی باید په قندهار کې، په ننګرهار کې، په لغمان، کونړ، نورستان، پکتیا، پکتیکا، خوست، زرمت، په دې کې باید د پښتنو په کور عملیات وکړي. هغلته باید خاص قطعې ولېږي او بیا کامیاب هم راشي. اولته چې کوم سپین ږیري بیا ورته راوځي چې دا بېګناه دی، د هغوی خبره هم باید ونه منل شي. د دې خبرې سره زه د فرشته کوهستاني د دې خبرو سره زه موافق یم، زه موافق یم. ولې پنجشیر کې دوی ځکه چې اندرابي او وغیره وغیره دا د هماغه سمت دي، باید هلته عملیات ونه شي. هلته باید د سپین ږیرو خبره هم واورېدل شي، هغلته مجرم هم پټ شي، هغلته حسب قوای که مرکز او حمید لنډغرې خراسانۍ که حکومت ته د ناموس کنځا کوي، که رئیس جمهور ته ښځه یادوي، که مور یادوي، که خور یادوي، که امرالله صالح ته کنځا کوي، که بل ته کوي، که هر چا ته کنځا کوي، که ټول افغانستان ته کنځا کوي، که د افغانستان امنیتي ځواکونو ته کنځا کوي، هغوی ته باید هیڅ هم ونه ویل شي. ځکه چې دلته تاسو وزیر داخله او معین ارشد امنیتي او بل او امنیت ملي دا د همغې د دې رئیسان او وزیران دا د همغې منطقي دي. نو دا در سره زه منم. خو یوه خبره درته وکړم کورنۍ چارو وزیره او امنیتي سکتوره، که د ملت د حساب سره مخ کېدی کومه ورځ، په والله العزیز چې ډېر
دعاګانې به وکړي چې یا پروردګاره مونږ ته ورځې قیامت راولې. د دې ملت حساب ډېر سخت دی، دومره سخت دی، دومره سخت دی چې د افغانانو حسابونه تاسو لیدلی دي 50 کاله وروسته، 20 کاله وروسته، 100 کاله وروسته دغسې خاینو چارواکو نه بیا اخیستې دي. تاسو شرم وکئ. نن د تاسو په مخ کې د تاسو په وضاحت د تاسو د قدرت په موجودیت کې یو لنډغره یو بې وجدانه تښتېدلی شخص هغه د افغانستان ټول امنیتي ځواکونو ته مور خور حیثیت کنځا کوي، مرتد ورته وایي، کافر ورته وایي. ته د یو پاکستاني پنجابي نه څنګه ګیله کوي چې هغه د تا امنیتي ځواکونو ته مرتد او کافر وایي؟ د تا د چوکۍ لاندې د تا په میمنخانه کې تا ساتلی چې تا کوم شخص ساتلی دی، تا ورته پیسې ورکړي دي، تا پړسولی دی، تا ورنه لنډغر جوړ کړی دی، تا په زور باندې د تا ټوپک ورسره دی. همغه هم د ما په امنیتي ځواکونو باندې نن د کفر او د مرتد او د خاین او د فاشیست ټاپه لګوي. نو شرم درته پکار دی. زهر وخورئ یا استعفا وکئ، یا هم دغه لنډغر دا څو لنډغر چې دي په ورځ او په 2 ورځو کې ونیسئ تر څو مو دا ملت د دې ملت د حساب نه خلاص شي. کور مو ودان، مننه کوم. ویډیو در سره شیر کړئ، حتما در سره شیر کړئ. ما ویني دغه د زه یم که وزیر داخله په غوسه کېږي او که بل په غوسه کېږي او که ما سره دښمني کوي، زه دا ځای دا ګز دا میدان خو تاسو در سره ویډیو شیر کړئ. کور مو ودان. د خدای په امان. زنده باد د افغانستان ملي ځواکونه، زنده باد د افغانستان اتلان.